دا نه چې شپه ورځ سړی پروت وي دا پاټ مې وکتو دا ګانه مې واورېدله فالورز مې دومره شو دا مې شو ته اډو نوجوان نه چې ستا ټول همت او خواري او ټول غم دې د دې سره موږ نوجوانان دا وو چې ته مسلمانان آزاد کې ته د کافرو مقابله وکې نو دغې ته ویل کېږي صحابه کرام به راغې ځوان به نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل عبدالله بن عمرو بن العاص وایي د الله پیغمبره وایي زه په ټوله شپه کې قرآن ختمولی شم روایت په ابن ماجه کې دی او مسند احمد کې جمعت القرآن فقرأت به في كل ليلة زه په یوه شپه کې قرآن ختمولی شم ټول د قرآن تلاوت کولی شم نبی علیه السلام ورته وویله چې داسې مه کوه ته صرف په میاشت کې یو ځل قرآن ختموه نوجوانو وایي د الله پیغمبره دعني استمتع من قوتي وشبابي دې ټکي ته وګورئ وایي د الله پیغمبره پرېږده زه نوجوان یم ما کې طاقت دی زما ځواني ده زه به دا قرآن چې کوم دی په 20 ورځو کې ختموه خو بیا نبی علیه الصلاة والسلام نه بیا مطالبه وکړه چې زه ځوان یم ما له د 10 ورځو اجازه راکړه بیا یې ورته وویله چې نه نوجوان یم ما له د 7 ورځو اجازه راکړه چې 7 ورځو کې قرآن ختم کړم بیا نبی علیه الصلاة والسلام هغه ورته چې 7 ورځو کې ختم کړه ګورې نوجوانان داسې وو چې د دین په باره کې د یو بل نه مخکې کېدل زما عزتمندو ورونو نو دا نوجواني دا د الله د طرفه دا یو نعمت دی دا یو غنیمت دی دا یو داسې تحفه ده چې رب العالمین ډیرو مخلوقاتو ته نه ده ورکړې او موږ او تاسو له یې راکړې ده په کار دا ده په دې ځوانۍ کې موږ د الله عبادت وکړو په دې ځوانۍ کې عبادت څه معنی ده د توحید عقیده خپله کړو د شرک نه براءت وکړو د سنت په طریقه باندې خپل هر څه برابر کړو خپل مړی خپل ژوندی خپل ماشومان خپل دارنګي رواجونه دارنګي نکاحونه دا ټول د پیغمبر په طریقه برابر کو بدعات ته د پای ټکی کیدو د ګناهونو نه براءت وکړو په منځ کې په اول صف کې موږ حاضر شو د سحر جمع ته اکثر خلکو ملا ماتوي سحر منځ لرا شو په جمع باندې جماعت باندې منځ وکړو د ګناهونو نه بچاو ځان لري وساتو د غانو بجانو د فلمونو د ډرامو د دې سره بایکاټ وکړو دې ته ځوان ویل کېږي دا نه چې شپه ورځ سړی پروت وي دا پاټ مې وکتو دا غانه مې واورېدله فالورز مې دومره شو دا مې شو ته اډو نوجوان نه چې ستا ټول همت او خواري او ټول غم دې د دې سره نوجوان دا د عزیزانو چې هغه د خپل وختونه د الله رب العالمین په دین کې اولګي نو دا ځواني چې کومه ده دا به په ورځ د قیامت د په کار راشي په قبر کې به په کار راشي په دنیا کې به په کار راشي د یو سعادت زندگی هغه به ورله رب العالمین هغه ورله ورکي الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو ټول نوجوانان په دین باندې مضبوط کړي